سلامونه دوستانو ښه راغلاست درته وایم له یوې نوې ویډیو سره زموږ له چینل څخه که چیرې زموږ په چینل کې نوي نو هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب کړه او څنګه د غنټې سره درسره هم ووهئ او که چیرې مو ویډیو خوښ شوه نو ویډیو درسره لایک کړئ. نو راځو د ویډیو په طرف دوستانو نن درته اپلیکیشن ښیم چې څنګه کولی شو موږ ټافه جوړه کړو د خپل چینل د عکس لپاره او نورو ځای لپاره ټافې جوړې کړو. ډېر اسانه او ساده طریقه ده دوستانو. نو راځو په ویډیو پیل کوو. نو دوستانو لومړی به تاسو له پلی سټور څخه دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله مو چې اپلیکیشن خلاص کړو دوستانو دلته ګورئ دا به لومړی ډیلیټ کړئ او دلته به راشئ. اوس موږ غواړو چې ټاپه جوړه کړو دوستانو. چیرې غواړئ کوم کور راواخلئ دوستانو دلته راځو کور ته. دلته دا سپین کور انتخابوو دوستانو. کله مو چې کور انتخاب کړو راځو سټیکر لومړی وهو دوستانو. اوس دلته به تاسو خپله ټاپه انتخاب کړئ چې هر کوم رقم ته یې غواړئ هغه انتخاب کړئ دوستانو. نور ډېرې هم غواړئ ډاونلوډ کړئ نو دلته به کلیک کړئ ډاونلوډ کړئ که د انټرنیټ څخه. نو راځو زه دلته اوس مثلا دې باندې کلیک کوم دوستانو. دا راولم لږ موبایل ته وغټوم یې. کله مو چې غټ کړ نو دوستانو زه اوس تاسو ته انګلیسي جوړوم نو دوستانو. نو دلته زه لیکم. کله مو چې دا ولیکو دوستانو راځئ به دا لیکنه به لږ غټ کړئ دوستانو. کله مو چې لیکنه غټ کړئ نو دلته به راشئ دوستانو. لومړی به په دې باندې کلیک کړئ پوینټ باندې. کله مو چې دلته کلیک وکړو دوستانو دلته به یې کوم شکل ته ډیزاین چې غواړئ هغه به انتخاب کړئ. زه مثلا دا ډیزاین غواړم دوستانو. کله مو ډیزاین انتخاب کړو بیا به راشئ دوستانو دلته به کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړو نو دا به آن کړئ. کله مو چې آن کړو نو دلته به لیکنه سره دغه شي نو دلته به اوکې کړئ. کله مو چې کړئ دوستانو بیا به راشئ دوهم ته دا هم اوکې کړئ. دلته غواړئ چې کوم رقم ته رنګ ورکړئ دې کور ته مثلا زه دا رنګ ورکوم. نو کله مو چې دا کړو دوستانو را به شئ. اوس غواړو که چیرې غواړئ د دې لیکنې رنګ چینج کړئ نو دلته به کلیک وکړئ کلر باندې. دلته اوس غواړئ هر ډول رنګ ورکولی شئ دوستانو. زه مثلا غواړم دا سپین رنګ ورکوم دوستانو. دا رنګ دوستانو کله مو چې رنګ ورکړو نو راځو بیا همغه لیکنې ته. نو زه دلته ورته لیکنه کوم دوستانو. کله مو چې لیکنه وکړه نو دا لیکنه به راواخلئ دوستانو او دلته به یې کښېږدئ دوستانو. کله مو چې لیکنه راوسته بیا به راشئ په دلته به کلیک وکړئ په سایز باندې دوستانو. دلته تاسو کولی شئ سایز یې غټ او وړ کړئ دوستانو. نو دلته یې موږ په دې 58 کې ږدو سایز او بیا به راشئ دوستانو دلته به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو دلته بیا همغه اندازه مثلا زه دا اندازه غواړم ورته کښېږدم په دې شکل باندې ډیزاین کړم. بیا به راشئ دوستانو دلته به کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړو دوستانو زه لیکنه اوس داسې لیکنه مو ته ډبله کړئ. کله مو چې لیکنه ولیکه دوستانو بیا به راشئ په دې دوهم باندې به کلیک وکړئ. کله مو دلته دا به آن کړئ دوستانو. دلته تاسو کولی شئ دې ته هم هر ډول غواړئ کور ورکوئ کور ورکولی شئ دوستانو. زه مثلا غواړم دې ته داسې ورکوم دوستانو. کله مو چې دا ورکړل نو دوستانو دلته یې زه چینج کوم. نو دوستانو غواړئ چې دلته تاسو کولی شئ هر ډول لیکنې جوړې کړئ په هر ډیزاین چې غواړئ هلته یې جوړولی شئ دوستانو. دوستانو دلته د ډیزاین ورته انتخابوم. کله مو چې ډیزاین ورکړو نو زه اوس دلته لیکم چې یوټیوب. کله مې دا ولیکو دوستانو یعنې دا زموږ یوټیوب چینل دی نو دلته به دا کښېږدم دوستانو. کله مو چې دا کښېږدو نو راځم دوستانو دلته به تاسې لومړی به دلته په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به یې کور داسې کړئ دوستانو. کله مو چې داسې کړو دوستانو نو دلته کولی شئ تاسو چې داسې کړئ دوستانو. دلته زه دا رنګ ورته انتخابوم او زه هم دا کالر لږ چینج کوم.
نو دوستانو په دې رقم ده تاسو کولی شئ هر ډول ډیزایني له دې څخه فقط یو څه وخت کار کې وکړئ دوستانو. کولی شئ تر دې هم ښکلي ټاپي مهرونه کې جوړ کړئ. نو دوستانو که چیرې مو ویډیو خوښه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم.